سلامونه ستړي مشئ پام هم راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. احمدالله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې د یوه خصوصي تلویزیون د ویان موسی محمدي د بېروزګارۍ انځور ښکته پورته کېږي چې څومره یې رښتیا وي که واقعیت وي. د ملي راډیو ټلویزیون د رئیس په توګه نوموړي ته ډاډ ورکوم چې د ملي راډیو ټلویزیون په چوکاټ کې مقرر کړو. د نوموړي په وینا موږ ټولو افغان مسلکي کادرونو ته اړتیا لرو. د ارتباط کمیسیون مشر له راستنې شوي افغان شخصیتونو سره ولیدل. نن غرمه له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون مشر مولوي شهاب الدین دلاور د تیر نظام د دفاع وزارت ویان دولت وزیري او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ سره ولیدنه کې د یادو کسانو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د همکارۍ ډاډ ورکړل شو او راغلیو شخصیتونو له اسلامي امارت څخه مننه وکړه.